امام مقدسی په ځان باندې څه لازم کړي دي چې دی به کم کم حدیثونه راوړي چې صحیح بخاري او صحیح مسلم کی او بیا نوم د امام بخاري او د امام مسلم راغی دا په سونو کلونو مخکې دا امام دی امام مقدسی نا خلک وایي که نه وي د سرو په قدر یا د زرو په قدر زرګر پوهېږي تا اوس سره راغستي او دغه لیویسي دا لیوني ده چې دې باره کې دې څه خیال هغه به اوچت کړي ځمکې ته راوځي هغه سره څه پېژني امام بخاري د دغه په شان خلک یې پېژني امام مسلم یو سړي له نوم د بخاري نه ورځي او د امام مسلم نه ورځي دی په څه پوهېږي او نن مې د پنجابي مولا بیان اورېدو دی پنجاب کې دی دا یو څو دانې زموږ په دې ملک کې دي دا حدیثونه چې نه مني نو هغه په دې خبره بیا خبره کوله چې دا عائشه رضی الله عنها دا واده څنګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا څنګه د دوی په زړه کې تاسو به دشتي ودرېږي ځکه چې د دوی ایمان د پیغمبر په خبرو صحیح نشتی ځکه دا څنګه منګه ډېر کوي دا څنګه او دا څنګه او دا څنګه یو دا مسله نه ده نور هم ډېرې زه عامه خبره کوم نو دې دلیل ته یې ګوره اوس دا هغه دی ما چې تاسو ته تېر شوي هفته کې ویلي وي چې ترمزي کې دا حدیث راغلی دی کوم ځای کې ترمزي دله ترمزي ویل صحیح نه ورځي دیم امام بخاري باندې جرحه کړي څه وایي وایي اندوی وخاندل زموږ په پیغمبر پورې ګستاخي وکړه چې هغه د کم عمرې جنۍ سره واده کړی موږ به دفاع د پیغمبر کوو اگر که یو راوي او یو روایت منګه مجروح کو مجروح به کو خو د پیغمبر دفاع به کوو ازې دې قمقلتوب ته وګوره یعنی د پیغمبر په دفاع کې به موږ یو ثقه راوي راوالو ځمکې له به راواچو راواچو ځمکې له خو چې څه وشي د پیغمبر دفاع وشي دلته دوه خبرې یوه دته دا ویل غواړي خو نشتې مخامخ ټول ناس د هغه په شان دي چې ته د پیغمبر دفاع کولی نه شي ځکه د حدیث پسې ورغوزار کو دې له د نر سړي زوی په کار دی چې همدقه حدیث دا خو صحیح حدیث راغلی دی د دې په رڼا کې د پیغمبر دفاع وکړي دویمه سبا له به ستا په دې پیغمبر باندې بل څوک بل اعتراض وکړي نو هغې سره به څه کوې لکه سبا له به یو انګریز دا ووایي چې ستاسو د پیغمبر 11 ښځې وي دا څنګه هله لرې کړه زرکو زرکو د امام بخاري د کتاب نه روایتونه وباسه د امام مسلم ولې ځکه چې انګریز ووایي چې ستاسو د پیغمبر 11 ښځې سبا له به یو سړی تا ته دا وایي چې ستاسو د رب په دې کتاب کې چې دا خبره داسې ده نو بیا به دا هم ووایي چې د الله د کتاب نه د آیت وباسه ولې ځکه چې انګریز اعتراض کړی دی جواب د سره نشتی نو څه کې قرآن او حدیث نړی خو داسې ووایه چې زه جاهل یم زه دلته دفاع نشم کولی لاړ شئ د علم په خاوندانو پسې د هغوی نه تپوس وکړئ چې د دې دفاع به څنګه کېږي ابه د چل وښئ نو دویم چې عایشه رضی الله عنها په دغه وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د واده په وخت کې 9 کاله عمر یې نه و په دې دلیل واوره څومره ښایسته دلیل دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله احد له لاړ د احد غزا نو وی دغه ټیم کې بقول د دوی یعنی کم خلک چې د حدیث مني امام بخاري امام مسلم او نور د عایشه رضی الله عنها عمر هغه 11 کاله صحیح شو ځکه چې دریم کال د هجرې کنه احد په کوم کال کې شوی دریم کې کنه او د هغې نکاح یعنی رخصتي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د اولني کال په آخره کې شوې ده 9 نو 10 یا 11 نو بیا دوی دا وایي چې حدیث کې راغلي چې عایشه رضی الله عنها د احد په میدان کې لګیا وه او زخمیانو له به اوبه وړې راوړې دلیل ته ګورئ ښه نو یې اوس واورئ آیا د 11 کالو جنۍ هغه منګي اوچتولی شي هغه اوبه وړې راوړې شي لاندې خلک وایي سبحان الله څه ناشنا دلیل مولانا صاحب ورکو لکه دې پسې لرې سله چې هغه وخت خو ډېر تکړه خلک وي دا خو زموږ دا جنکۍ هم په کور کې کوي منګي اوچتې راوچتې که نه منګي اوچتول شي دی خو د ټول کور خدمت کوي د 11 کالو جنۍ خو د ټول کور خدمت کوي پخلی کوي غم خادي کوي او دوی منګي اوچتولی شي دی څنګه وي د اوبو د
لوښي اوچتول راوچتوله وي د هغې عمر 11 کاله و ته د 11 کالو کم وړی زمونږ ماشومانان د 6 کالو هلکان جنکۍ ښه دروند دروند سامان په کور کې اوچتې راوچتې یو ځي نه بل ځي ته وړي راوړي دی د دنیا د حالاتو نه دی خبر لاندې ورته ناست شوي سبحان الله وګوره د امام بخاري روایت یې څنګه راوپرځوه په څومره مضبوط دلیل سره یې راوپرځوه څوک نشتي چې ورته دا ووایي چې ظالمه تاله یره ته د الله نه یېرېږې نه هغه کتاب چې د امت په اجماع ده د هغې د روایت ته داسې په دغه دې راواچو چې جنۍ وړه ده او دا اوبه څنګه وړي راوړي دا څه خبره شوه جنۍ وړه ده اوبه څنګه وړي راوړي نو الله یې زموږ په حال رحم وکړي پته نه شي چې لا نورې به کمې کمې فتنې راوځي او عایشه رضی الله عنه دا پته ورته هم نه شي چې عنه دی که عنها دی یعنی جنۍ دپاره زنانه دپاره عنها استعمالیږي ها ضمیر دی هو خو د هلک دپاره دی نو هغوی عایشه رضی الله عنه عورت په چا کوي الله اکبر دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده چې په عنه او عنها کې فرق نشي کولی عورت په امام بخاري باندې کوي نو پته نه چې نورې به کمې فتنې راوځي الله دې زموږ په حال رحم وکړي والله سړی په ځان ویرېږي او په خپل ایمان ویرېږي چې هغه حدیثونه چې د اوسه پورې د امت په اتفاق او یو سړی راوځي دا زه نه منم او بیا عوامو ته شبهې ورچوي چې دا عوامو د دې حدیثونو نه واوري ښه اوس دا خبره پکې نه وي راووته وی پیغمبر سره محبت کوي که د امام بخاري سره د عوامو د دوکه کولو د چل ته ګوره وی پیغمبر سره محبت ډېر کوي که د امام بخاري سره هغه وایي د پیغمبر سره نه وایي موږ هم دقه وایو نو ظالمه دا د امام بخاري په دې کتاب کې د هغه خبرې دي دا د چا خبرې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې زموږ خو ورب الکعبه د امام بخاري سره چې محبت ته هم د دې د لاسه دی چې د پیغمبر خبرې راوړي یعنې د امام بخاري سره زموږ سویمه ده د محبت خو سره زموږ په دې دی چې د پیغمبر حدیثونه یې راجمع کړي دي په دې سره زموږ محبت دی او دی به عوامو ته امام بخاري که پیغمبر دا د کولو خبرې دي امام بخاري که پیغمبر امام بخاري خو هم د دغه پیغمبر خبرې راوړي دي دا زموږ سره محبت هم په دې دی او ګوره سلفو به دا وي یعنی د دین مشرانو د امام بخاري رحمه الله په باره کې د دین مشرانو دا خبره کړې بعضو به پکې دا وي لوی لوی محدثینو وی ارمان د امام بخاري په سینه چې کوم ویښته و چې په دې کې زه یې وویښته وی او سړی راپاسي چې هغه له عبارت عربۍ نه ورځي قرآن صحیح نشي ویلی قرآن او دې په غټ سړي باندې رد کړي دې ته وایي فتنې او دې ته وایي د قیامت ته رانږدې کېدو نښې